پاکستان خپلې لمنې ته په خپله اور اچولی. له 4,000 زیاتو پنجشیري ځوانانو د پاکستان پر وړاندې جګړې لپاره نوملیکنه کړې. سلام ستړي مشئ د پښتو نیوز چینل لیدونکو، وخت مو بخیر. په موکړی د دې مهال تازه خو ډیر زیات مهم خبر ته د پنجشیر امنیه قومندانۍ وایي دغه ولایت کې له 4,000 زیاتو ځوانانو د پاکستان پوځي رژیم پر وړاندې غچ اخیستونکو عملیاتو کې د ګډون لپاره په داوطلبانه توګه نوملیکنه کړې ده. مسؤلین وایي د رضاکارو ځوانانو د نوملیکنې بهیر د ولایت په مرکز کې ترسره شوی او د اقدام د پولو د امنیت د پیاوړتیا او د خاورې او ملي هویت د ساتنې لپاره ترسره کیږي. د پنجشیر امنیه قومندان احمد الله بدر وویل هغه دښمنان چې زموږ د بدامنۍ غوښتونکي دي د اسلامي امارت د پایي او امنیتي ځواکونو ورسره مقابله کړې ده. د پنجشیر امنیه قومندانۍ ویان حقمل سعد وویل د پنجشیر له مرکز او ولسوالیو تر د دمه 4,106 ځوانانو د مرتد او وجیر پوځ پر وړاندې د هیواد د دفاع په موخه نوملیکنه کړې او دا بهیر لا هم دوام لري.